په شا شیانونه دي، دا را په مردان شي دي، دا را په صوابیک شي دي، په هر ځای چې دا بد حال لګیا دی خو چا غږ نه کوو. بیا د دغه خوبره نه دا اوس شک شو د وزیرستان نه چې ور را ټیپک خو نه در پسې رخلو په د اوبو سره کښېني په دلیل یې تا سره وکړي ظلم ده وکړه که نه ده وکړه. دنیا هم ومنله چې ویې کړو، ده خپل وویل چې یاره دا مطالبه هم ټیک دي دا ظلم خو پیرکوي نه مطلب دا دی چې لږ قرباني وکړي. د دغه خوبرې د دغه کلي ژڼی علامزیب په جیل شي دی که نه، نور د میر ملګري په جیل شي دي. د دغه خو نه ذاتي څه بازي وه، نه یې ګوښې زوم ته معاملاوه ده د حکمت سره، نه یې بل څه جرم کړی دی، نه یې غلا کړی دی، نه یې مړی کړی. یوه چار یې وکړله چې په دا خوبره باندې د دغه خوبرې ژڼې ته سپین ږیري ته لیار په لیار حکومت سړي نیولي وي، د راولي یې چې زیاړې درته که مرغه بناو نورې پسې نورې پسې ایا ما نه کړل نن اخو نشته دی خو چا څوک قرباني ورکوي هغې په زوی نسته دي. نو د دغې خورې په هغه ژڼې باندې غونډ پښتانه فخر غونډ پښتانه فخر پې کوي، غونډ پې سخت درد دی، غونډ ارمون دی چې ځای کې وګځي تو څنګه کلیول دی، چا ورور وي، چا تربیر وي، چا عزیز وي، چا خیفل وي. نو خدای د آن حضر کې رخلوس کی نور باقی د خپل وطن د خپل خوبرې کیسه چې وي رښتیا وي، رښتیا و میږیایي په دا و نه چا نه ډارېږي، نه و چا نه شرمېږي، نه په دا باندې دا یایي چې لکه ګوښی ورپورته کېږي، چې ګوښی ورپورته کېږي رښتیا خو بیا یایي خپل راتلونکي نسل لپاره یایي. دا خلکو یقین یې پورته پورته منډه وایي خو دغه وطن هم دی مشرونه توسته کېدای شي پته نه وي، مو تنګی اول ور لیدلی دی 4-5 میاشتې یو کاس اول کاس وغی دا نه ویل ډېر ټیم شي ویې ویل چې په ساوت وزیرستان چې تنګی لکه لیدلې مور چې موږ خو لیدل یې نه دو خو میږه د شاعر شی د میش سره چې میشته دي هغه تنګي خلک یعنې خوبرم سره ګډه ده پاټای هم سره ګډ کړی دی سره شریک کړی دی تو څه ښه ډېر خلک په شاعر شی نه نو وطن چې دغه یوسف کتاب دی د ده وویل هم څه غلمي یې وکړه متویس پتم شته چې کیم غر وي چې تنګي نابار یو غر دی په اکشنونه دا شایندي دا کاپر او ویس تحقیق پشه دا کاپر چې لږ څو ګزه وکندې لوند غونډ غر سره زر دی مور چې دا خو تنګي خلکو پروډکټ چې د کشتینور طریقې ورڅ کې پیراغات سره دی دا غونډ وزیرستان پسې چې ووی شي هم غونډ پروډکټ د تنګي بچون د وزیرستان بچونو په بله خوبره مزدوري کوي بله خوبره مزدوري په مطافې کېږي دا په ښه زړه نه کېږي دا په سخته کیسه در باندې کو در باندې غراچېږي خپله خوره کښه چا په غره کې مزدورانو د کړي یا بادشاه وي دی یا ده وي پکښې نه واقع دی میش پراده خوبرې ته مجبور یې ویلی چې په خپله خوبره هم روزګار نشته دی میر رو همت کوي چې د خپل خوره خوږه چې کوم خدای رو کړی دا نه پاکستان رو کړی نه پاو در کړی دا غرینه دا مشته خدای رو دی دا د میژ وی د امید نه څوک نه سیندای چې ګوري توره ته خپل غره ته لارګي وایي نه یو ری پاوځي نه پښتنه دا نه ځل نه دا وطن پاوځي نه ده کې دا خلک دی خدای یې چې مو فتح کړی دی هر فتح کوین کوي پردای وي دغه خراب دنیا بیرته شوی نو دا چا فتح دی نه میره چا فتح معنی دی دغه خوره د خلک خپل وطن دی دا وی دغه دی وی کوته شپل دولت د کیسه خو راسیږي ویډیو جوړیږي دا زه ځکه کاوه چې و راسیږي خدای دا وکړي چې وای راسیږي فاوس ته طالب ته دواړه ته می یو سکول کی چې تو څه کېدای شي جنگ په لاپوتې بالکل یې سره وکړي په میز په خوره ما کې میز مازید جنگ نه لري نمشته سیواسه منډب نشته دی خپل میور مې رنګ دي دور یې نه نو خدای ته دا وکړي په بل وخت میز د پښتانه خبرونه دا وایي چې څوره جنگ سره کې کا امن سره ورولې کا جنگ سره ورولې کا سولر ورولې کا بل شي دا دا ور سره ورولې کا څنګه دا څنګه بالکل میز دا وس کلی په کلی ګرځيږي یو خدای د مبارکای خلک سره ورشي نو وخت خو ډېر شروع بنه ځکه چې زه ورته انګور ډېر سره تقریبا روان شوی و تاسو کیس پر بدل شو ډېر ضد نه وته خو بیا دولت چې ماکین ته روغللی
بیا وی ویل ها چې بره تنګي ته تاک دی بیا همیشه په ذهن شو چې کاروډو ډېر خروب وي خو نه و دم راګرځېدو تاک و نو بیا وهر ودرېمي بیا وهر ودرېمي دا خلق بایدور دی د ډېرې کیسې ورته کولی زه ضرورت نه شمېرم ځکه چې امیر د تنګي خلق ډېر بایدور دی په کیسه پوهېږي رښتیا هم پېژاندي دروېغ هم پېژاندي ډېرې کیسې وروي په نوې خبرېږي میش پې خبرېږي چې درته دا غري نقشه یو قسم خلق دی په بل غر شه بل قسم خلق یو طرف ته پوځي وي بل طرف ته طالب دا خلق بیا ډارېږي چې داسې چې بدامني جوړه شي نو خدای دا وکړو چې چیرې بیا بدامني جوړه نه شي همیش خلک په امن وي په سکون وي په خپله خوره وي په خپله خوره روزګار مینده کي کاروبار مینده کي خپل غرینې خپل وي خپل تیږې خپل وي خپل ارګیې خپل وي ګوګینې خپل وي د چا پې اړینه وي دا ژوند غواړي ډېر تکلیف کله کله حالات نارمل وي یعنې په خپل حالات چې وي بیا دا رټه جمع نه وي خو چې حالات خراب شي چې جنګ پرېز اوس پې نه ماتېږي ډېر دغه نقل کوي ډېر میشته چې جنګ پرېز اوس پې نه ماتېږي مینه چې بیا درابروم نرسي بیا اوس پې نه شي ماتولی چې اول نه میټیپا کې بیا په خپل ځای وي چې میر اول نه تیار وي شابه درسته نو دا خو یې غونډه او تیاري وي نور هم د خدای خوښو لري تنګي خو موږ ته دومره خوند وکړو چې مخکې تګ نه وای نن مې خامخا شپه کوله نه بیا خو رودرېمي خدای دا وکړو چې په د هېواد بیا هفتې کښې علامزې بروکروسي نو هغې سره که خدای کولی انشاءالله زه کوشش که چې خپل ورسره روشه نو دوی سو اجازت وي ورته بیا بالکل اجازت ډېره مننه او دولت